د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د جو بایدن هغه څرګندونې د واقعیت درک بللې دي چې ګواکې په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله فعالیت نه لري. نوموړي پرون ناوخته له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د جو بایدن دغه څرګندونې د واقعیت درک دي او اوس د امریکا د حکومت مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي. دا زیاته کړې ده چې باثباته افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی او سرپرست حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کیږي. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګېدل، د افغانستان د سرحدونو ساتنه، د نورو په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارېدل او په هیواد کې د وسلوالو ډلو نشت د سرپرست حکومت لاسته راوړنې او پالیسي ده چې په خبره یې دغه فعالیتونه د نورو په فرمایش او سپارښتنې نه دي ترسره شوي.